خیبر پختونخوا کې د 13 غنټو دوران د بارانو سیلابي صورتحال له وجې شپېته تنان په حق رسیدلي دي او 14 ژوبل شوي دي. پی ډي ایم ای تر مخه په مړه شوو تنانو کې 40 نارینه، 8 زنانه او 12 ماشومان شامل دي. د سره ژوبل تنانو کې 14 نارینه، 2 زنانه او 1 ماشوم شامل دي. پی ډي ایم ای تر مخه په مجموعي توګه 15 کورونو ته زیان رسیدلی دی چې پکې 7 کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي. پی ډي ایم ای ریپورټ کې ویلي شوي دي چې د باران او فلش فلډ نه د ټولو زیات باجوړ او بټګرام ضلعې متاثره شوي دي، چېرته چې 2 هلیکاپټرې هم د ریسکیو اپریشن لپاره روانې کړي شوي دي. پی ډي ایم ای د بارانونو سلسله 21 اګست پورې په دمه دمه د جاري پاتې کېدو امکان څرګند کړی دی. خیبر پختونخوا کې د 13 غنټو دوران د باران او سیلابي صورتحال له وجې شپېته تنان په حق رسیدلي دي او 14 ژوبل شوي دي. پی ډي ایم ای تر مخه په مړه شوو تنانو کې 40 نارینه، 8 زنانه او 12 ماشومان شامل دي. د سره ژوبل تنانو کې 14 نارینه، 2 زنانه او 1 ماشوم شامل دي. پی ډي ایم ای تر مخه په مجموعي توګه 15 کورونو ته زیان رسیدلی دی چې پکې 7 کورونه په مکمل توګه تباه شوي دي. پی ډي ایم ای ریپورټ کې ویلي شوي دي چې د باران او فلش فلډ نه د ټولو زیات باجوړ او بټګرام ضلعې متاثره شوي دي، چېرته چې 2 هلیکاپټرې هم د ریسکیو اپریشن لپاره روانې کړي شوي دي. پی ډي ایم ای د بارانونو سلسله 21 اګست پورې په دمه دمه د جاري پاتې کېدو امکان ښودلی دی.